لکه زوړ سړی کاله کې غلی ناست یم، لکه زوړ سړی کاله کې غلی ناست یم، بهر شور دی په خپل زړه کې غلی ناست یم. د بایللې مینې خیال مې زړه ته راغی، د ملګري په واده کې غلی ناست یم. او له دروازې نه دې ناهیلې تیر شم، چې نوم دې واخلمه واړه راوځي. د جدای ماښام دې مه یادوه، بیا زه ویرېږم زما خوله راوځي. او یا دا چې څنګه چې وخت بدلیږي، څنګه چې حالات بدلیږي، دغسې ورځ په ورځ د مینې روایات بدلیږي. هسې خو ټول خلک د وخت سره لږ ډېر بدلیږي، خو مشهور خلک او ښکلي خلک زیات بدلیږي. د محبت معیار به څنګه سړی زوړ ساتي، رنګ د حجرې بدلیږي، رسم د جومات بدلیږي. او بوټي کې یو شانو ګل ستا زلفو کې بل شانته دی، د احساساتو سره قدر د سوغات بدلیږي. او په هره تله باندې هر یو سړی څوک نه تلي، د ضرورت سره شاکره ترجیحات بدلیږي. چې څوک په تا مین دي نو د انور غوندې ښکاره دي، چې څوک په ځان مین دي په ګوټونو کې پراته دي. زمونږ بچي زمونږ د روایاتو خبر نشو، ناشنا ناشنا شیزونه مو کورونو کې پراته دي. چې لوبې ستا په ماتو بنګړو یار سړی کوي، د دې نه بلا بل څه ښکلی کار سړی کوي. اول دې د خپل زړه نه ښه په صدق تپوس وکړي، نو بیا دې د سړي سره اقرار سړی کوي. چې ټول عمر په دغه کیفیت کې سړی تیر کړي، چې ناست وي په ګودر ستا انتظار سړی کوي. مازدیګر دغه اخري لمحې او بیا د ژمي مازدیګر یوه دوکه، یو فریب چې د سترګو په رپ کې د انسان د ګوتو او د هغه له لاسه وځي. څنګه چې د ژمي په مازدیګر باندې خلک نه پوهېږي، نو دغسې په عمر باندې هم چې سړی پوهېږي نو هغه بیا رحلت کړی د دې دنیا نه. د خبرې مقصد او اخري پړاو دغه دی چې باید د وخت قدر وکړو، باید د یو بل قدر وکړو، د انسانیت قدر وکړو، د ژوند قدر وکړو، او د انسانانو سره مینه وکړو. د نفرتونو نه هیڅ هم نه جوړېږي. باید خپل زړونه او ذهنونه یو بل ته صفا کړو. ټول ښاد آباد او بریالي اوسئ، په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. مننه.